افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال صدیق الله نصرت پر ټولنیزې شبکې ایکس لیکلي چې د غچ اخیستونکو عملیاتو په دوام کې د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ په ډنګرګټ سیمه کې چې د فرضي کرښې ته نږدې پرته ده د پاکستان پوځ یوه پوسته نیولې ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د نوموړي په وینا دغه عملیات چې نن ورځ ترسره شوي دي، صدیق الله نصرت وایي چې د عملیاتو پر مهال د مقابل لوري 14 پوځیان وژل شوي او یوه اراده ټانک هم له منځه وړل شوی دی. هغه د عملیات غچ اخیستونکي عملیات یوه برخه بللي او ویلي دي چې دغه لړۍ به د اړتیا تر وخته دوام ولري. د پکتیا ولایت د افغانستان له هغه سرحدي ولایتونو څخه دی چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. د دې ولایت بلمر ولسوالۍ په ځانګړي ډول له هغه سیمو څخه ده چې د سرحدي وضعیت له امله وخت ناوخت د امنیتي پیښو شاهد پاتې شوی دی. د ډنګرګټ سیمه هم د همدې ولسوالۍ په سرحدي برخه کې پرته ده او د دواړو لورو ترمنځ د پوځونو حضور له امله یې ستراتیژیک اهمیت زیات ګڼل کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې موضوع له اوږدې مودې راهیسې یوه لانجمنه مسئله بلل کیږي. ډیری افغان چارواکي دغه کرښه فرضي کرښه بولي او په داسې حال کې چې پاکستان یې د رسمي پولې په توګه یادوي. د همدې اختلاف له امله په تیرو کلونو کې څو ځله سرحدي نښتې رامنځته شوي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال په خپله لیکنه کې ویلي چې افغان ځواکونه د هیواد د خاورې د ساتنې او دفاع لپاره چمتو دي او که هر ډول ګواښ رامنځته شي مناسب ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړې چې د سرحدي سیمو امنیت د افغانستان لپاره خورا مهم دی او ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو امنیت خوندي وساتي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.